ملګرو د پښتو اکټر جهانګیر خان د هغې د مرګ په حوالې سره د ډاکټر حافظ اورکزی یو پیغام میسج راغلی دی، هغه تاسو واورئ چې هغه د دې مرګ په حوالې سره څه وایي. السلام علیکم. ډاکټر حفیظ اورکزی کارډیالوجسټ حیات آباد میډیکل کمپلیکس. سهار زموږ کارډیالوجي راوند کې ماته پته ولګي دا چې جهانګیر صاحب د پښتو اکټر هغه موږ سره اډمټ دی، زړه دوره شوي دی او د زړه غټ مین 3 رګونه بند دي او یو رګ ته سټنټینګ شوی دی. زما ډېر زړه خفه شو. دا د یو پښتو فلمونو اکټر پاتې شوی دی، پښتو ډرامو کې هم کار کړی دی، اردو فلمونو کې هم کار کړی دی، اردو ډرامو کې هم کار کړی دی، پراپر ایکټینګ یې ډیلیور کړی دی. ان کوم ویډیو کوم پیغام چې راغلی او د ډاکټر حافظ اورکزی کارډیالوجسټ هغه وایي چې زه په راوند کې روان وم، ماته پته ولګېده چې د پښتو فلمونو کوم اکټر چې دی جهانګیر خان هغه ته د زړه څه مسله راغلې ده او د هغې نه پس چې کوم دی هغه وایي زه ورته ودرېدم، د تصویر کې هم تاسو وکاته کوم کې چې د هغې کومه معاینه یا څه کېږي. حالانکې که تاسو وګورئ په سوشل میډیا صرف او صرف دغه یو خبر شروع دی. په ټیک ټاک کې که تاسو وګورئ نو دویمه درېیمه ویډیو به خلکو ریکارډ کړي وي، پکې برابر لیکلي وي چې جهانګیر خان هغه وفات شو. د دې نه علاوه فیسبوک ته که راشئ په هغې کې به وي چې جهانګیر خان وفات شو. زه به تاسو ته دا ویم چې دا یو ځل هم نه دی، به داسې کال به نه وي چې په هغې کې جهانګیر خان دا خلک هغه وجني هم نه. لکه یو ځل د هغې یو پیغام هم راغلی، ویل چې زه د کور نه داسې بهر ته وتمه، په ګاډي کې روان وم نو ماته د کور نه رینګ راغی او خلکو چې کم دی زموږ په کور کې وایي چغې وهلې. وایي ما ورته چې ولې، وایي چې په فیسبوک باندې او په سوشل میډیا چلیږي چې جهانګیر خان وفات شوی دی. وایي ما بیا چې کم دی هغو له تسلي ورکړه چې زه ښه ژوندی روغ موټ یم، دا وخت په ګاډي کې روان یم. وایي دا خلک چې کم دی هغه روغ انسان مړ کړي او بیا وایي دا دروغ دونه حد ته ورسي چې د دې کوم رښتیا هم نه کېږي. لکه که بیا سړی ډېر کوشش وکړي چې آیا دا خبره دروغ ده خو هغه ثابتېږي هم نه. نو کوم معلومات چې راغلي د جهانګیر خان په حوالې سره ما تاسو سره شریک کړه چې جهانګیر خان دا وخت هغه بیمار دی او په هسپتال کې پروت دی، د مرګ هم خبر چې چلیږي په دې کې څه حقیقت نشته. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه، انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.